بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د قضاء حاجت دیارلسم ادب او دا د دې سلسلې اخیری ادب دی. هغه دا دی چې کله مونږه د بیت الخلا نه راوځو نو د خپلو لاسونو د انځلو اهتمام کوو او په دې کې ښه مبالغه کوو. مطلب دا چې دا په صابون باندې ووینځو یا نور داسې یو څیز چې هغه د لاسونو ښه صفایي راولي، که هغه صرف وغیره او که نه هغه سینیټایزر وغیره، هغې سره مونږ لاسونه صفا کړو چې د نجاست څه اثر پرې پاتې نشي. او دا مونږ ته د حدیث نه معلومیږي، د امام بخاري رحمت الله علیه او دغه شان امام مسلم رحمت الله علیه هم په اختلاف د الفاظو سره دغه روایت ذکر کړی دی. د ام المؤمنین میمونه رضی الله عنها نه روایت دی او هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د غسل کولو د طریقې بیان کوي. نو په هغې کې یو خبره دا هم وکړي چې کله به نبی علیه الصلاة والسلام ځان د نجاست نه پاک کو، استنجا به یې وفرمایله، نو د هغې نه وروستو به یې خپل لاسونه ووینځل. او د زیات صفا کولو دپاره، چونکې په هغې زمانه کې نور څه اسباب نه وو، نو د زیاتو صفا کولو دپاره به نبي علیه الصلاة والسلام خپل لاسونه مبارک، خپل لاس مبارک چې دی نو دا به یې په ځمکه باندې راکاږو چې هغې سره صفایي راشي. او دا د زیاتې صفایۍ سبب جوړیږي. نو په دې وجه باندې مونږ له هم پکار دي چې کله مونږ د قضای حاجت نه فارغ شو، د بیت الخلا نه راوځو، نو چې بیا د لاسونو د انځلو اهتمام کوو او په هغې کې ښه مبالغه کوو، د صحیح طریقې سره د لاسونو د صفا کولو کوشش کوو. الله دې مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي.